السلام علیکم ملګرو، هیله ده چې ټول جوړ او خوښ او خوشحاله یاست. ملګرو، نن مې یو داسې اپلیکیشن درته پیدا کړی دی چې هم په پلی سټور کې شته، هم په ایپ سټور کې شته، هم خپل سایټ لري، هم خپل ادرس او هر څه یې معلوم دي. په امریکا کې دی، د فیسبوک د ټولو لپاره دی. در اډرګو، در کورسي، ډیفور، کوربلو، دا ټول فیک سایټونه دي. که دې ګټه پکې وکړه ښه دی، که نه درته وړي. دا چې دی دا خپل پلی سټور فرش کې خپل دغه لري، ډېر ښه دغه دی اپلیکیشن یې پلی سټور کې تاسو ډاونلوډولی شئ. نو د دې نن د دې کې د کار کولو طریقه درته ښیم. لومړی تاسو راسئ زما بیلانس کتلو لپاره دا لاندې تاسو وینئ هوم دی، ریکارډینګ دی، ممبر دی، چین دی او مین دی. دا مین چې راشئ تاسو کولی شئ چې زما بیلانس ووینئ. اوس $3.50 زما په اکاونټ کې شته. د کار کولو طریقه چې دی دا ممبر چې دی دې به کلیک وکړئ. اوس دلته وینئ لیول 1 دی، لیول 2 دی، لیول 3 دی، لیول 4 دی، دغه لیولونه دي. اوس لیول 1 چې دی دا تاته په $100 خلاصېږي، 25 آرډر درکوي. او دغسې لیول 2 چې دی دا تاته په دغه ډالر خلاصېږي، په $1000 خلاصېږي او $10 درکوي او 15 نفره به یې واچوي. دغسې چې راځه بل $15,000 دی ډېر دي داسې. بهر که تاسو 100 واچوئ، 100 واچوئ، 1000 واچوئ، هر څو واچوئ، دغه لیولونه دا تاسو خلاصولی شئ. ما د اوس نه دي خلاص کړي. اوس به زه دغه لومړی لیول خلاص کړم. بیا به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو کلیک وکړئ نو اوس ما ته راغلی زما اکاونټ بیلانس چې دی $3.50 دی، کار نیکسټ کوي. دغه فور اتومېټیک آرډر ګریپ ته تاسو کلیک وکړئ. نو لږ انتظار ورته وکړو. د ډیلیوري اډرس غواړي. د ډیلیوري اډرس به دلته دا اډرس غواړي وبخښئ. ملګرو، دلته تاسو کار کله کوئ په دغه ممبر باندې چې کلیک وکړئ چې کار کوئ، چې کوم دغه اډرس نه ورکړئ به دلته تاسو وایي خپل اډرس ورکړه. نو دغه منیج اډرس چې دی په دې به تاسو کلیک وکړئ. په دغه ځای په دې به کلیک وکړئ. دلته په دغه لوړ سر کې به نوم ورکړئ، لاندې نمبر، لاندې په اخر کې شی ما درته ولیکئ به رسۍ وکړئ. بله نور کار کېږي. اوس په دغه ممبر به کلیک وکړئ. دا اول لیول موږ خلاص کړی، په دې کلیک کوو. اوس راځو پر اتومېټیک آرډر ګریپ کلیک کوو چې موږ ته دپاره یو آرډر وکړو. نو هلته صرف ورته ګورو، انتظار ورته کوو، انتظار ورته کوو سمیږي. دویم درېیم څه همداسې دغه باندې. نو دا ډېر انشاءالله ښه ښکار دی، خوندور. نو تاسو کولی شئ چې خپل هم چک کړئ. بس مینه کنسولیشن یو اپګریډ ښه. اوس یې ما ته چې وکړله، ما ته دغه کمیشن چې لیکلی دی مطلب 0.05 سنټ یې ما ته کمیشن راکوي. پر دې سبمیټ آرډر به تاسو کلیک وکړئ. جس کله تاسو کلیک وکړئ او ته ګوره دغه دی اوډ نمبر کریپ ټوډے دوه کلیک مې کړي دي. کمیشن کریپ ټوډے اته سنټ کمیشن کړی دی. اکاونټ بیلانس درجه 3 نو دغه کار دی. زه بیا چې ټول کلیکان مې وکړل، بیا به کوچنی ویډیو درته جوړه کړم سره ځای به کومه چې تاسو ته معلوم شي چې په دغه پیسو باندې څونه دغه راکوي ما ته ګټه راکوي. دا خبره خیال لري کله چې تاسو دا لیول خلاصوئ ستاسو اکاونټ باید ویریفای په تذکره پاسپورټ کېږي. ویریفای نه کار نه کېږي او ادرس مو ورکړئ. د ویریفای کولو لپاره تاسو دغه لاندې مین ته راسئ. په مین کې به تاسو څه وکړئ، تاسو به دا پرسنل انفارمیشن کلیک وکړئ. دلته دغه لاندې ویریفیکیشن چې لیکل دي دا سرټیفاید دي، معلومي اوس نه خلاصېږي. دلته به تاسو په دې کلیک وکړئ، بیا به تاسو ته دغه راسي، دغه رقم دغه به درته راسي. دلته به تاسو دغه آی ډي نوم غواړي او د تذکرې د مخ د شارټس به غواړي یا د پاسپورټ هغه ورکړئ. بیا به څه وخت وروسته ویریفای شي او په دغه منیج اډرس به کلیک وکړئ، دلته به خپل اډرس ورکړئ. بیا تاسو کار کولی شئ. نو زه ویډیو بندوم چې وجدان شي چې ټوله اډرونه کمپلیټ کړم، بیا تاسو سره شریکوم. مننه. نو ملګرو، دغه چې ما خپل کلیکان اډرونه پوره کړل، یو دانه پاته دي. پوهې لپاره به یو اخري هم وکړم، یو اخري به هم وکړو. دلته به تاسو انتظار ورته کوئ. دغه تاسو ته پر درېیم، څلورم، پنځم، شپږم داسې پورې تاسو ته اډر راسي. دلته تاسو انتظار ورته کوئ. دلته وایي ډیډ ناټ ګریپډ، انتظار به وکړئ، ګریپ کېږي. نو تاسو انتظار ورته کوئ، څلورم، پنځم داسې باندې تاسو اډر ګریپ شي. انتظار ورته کوئ. دا انشاءالله ډېر خوندور کار دی، ډېر صفا. پلی سټور ورته خپل دغه لري، کنګریچولیشن یو اپګریډ ښه. دغه دې موږ ته 3 پیسې کمیشن راکوي. وبخښئ 3 سنټه. دا کمیشن کله 15 سنټ کله 6 کله 3 دغسې دی. وینئ پر دغه هغه باندې. نو اوس تاسو راسئ، سبمیټ آرډر وکړئ. اوس 90 سنټه مطلب په 4 سنټه کم $1 راکوي ما ته د نن ورځې دپاره. نن لپاره $1 راکوي. نو نور وینئ دغه ما خپل ټوټې لیمیټ ما پوره کړئ، نور مخته نه ځي. $1 راکوي، ما ور اچولی دي $3 ما واچول. نو دغه تاسو مطلب $100 ور تاسو ته مطلب پر جیش چې یو ورکړي، پر شپېتو 2 ورکړي، پر 90 3 ورکړي. $100 چې تاسو واچوئ، تاسو $3.5 د ورځې په ګټئ وینئ په اوله ورځ. نورې ورځې پسې ډېرېږي. اوس ما پیسې لږ دي، $4.50 $3 ما ورته جمع کړي دي. نو ځکه یې ما ته $1 راکوي، 500 سنټه راکړم. نو تاسو که $100 ورته جمع کړئ، تاسو $3.4 داسې د ورځې ښه بېغمه ګټئ شئ. ښه وسا کار دی، ډېر اسانه دی او ډېر باوري دی، ځکه خپله کمپنۍ معلومه ده، اډرس یې ستا د کمپنۍ په پلی سټور کې اپلیکیشن شته، په ایپ سټور کې شته، خپل سایټونه لري، ګوګل کې شته، هر ځای شته. نو دغه اډرګو دا شان دا وروره فیک سایټونه یې جوړ کړي، په سایټ کې اپلیکیشن ورکړي، پلی سټور ته یې نسبت شوی، ځکه هغه بیا خپل کمپنۍ اډرس شان غواړي. نو دوی هغه لري. نو تاسو که $100 واچوئ، $3.4 داسې وسا اوله ورځ ګټئ شئ، وروسته د هغه لس ډېرېږي.
کله چې تاسو په دې کې کار کوئ تاسو ته څه شي مهم دي اول ور تاسو اکاونټ جوړوئ په دې کې ځان رجستروئ ځان چې رجستر کړئ بیا به تاسو راځئ چې کوئ دا پرسنل انفارمیشن دلته به دا تاسو کلیک کوئ چې تاسو کله کلیک وکړئ تاسو به دغه الکترونیک والټ سره کنیکټ کړئ او ویریفیکیشن دغه ویریفیکیشن به وکړئ دا چې کله تاسو ویریفای کړئ بیا تاسو کار کولی شئ دا ویریفای چې مو کوي بیا به راسئ دغه منیج اډرس لیکل دي پر دغه ځای باندې به کلیک وکړئ دلته دغه لوړ به نوم ورکړئ لاندې به یې نمبر ورکړئ او په اخري کې به هر تاسو چې ورکړئ هغه څه چې ورته لیکئ هغه به تاسو ورکړئ دغه ټول څه ورپسې وکړئ دا شان غواړي بیا تاسو کار کولی شئ ویریفای پر تذکره یا پاسپورټ کېږي یو ځل بیا وایم د پاسپورټ چې تذکرې مخ شا او آی ډي هغه نمبر دغه بیا کولی شئ نور د اکاونټ جوړولو طریقه او ویډرا او دغه انشاءالله بل ویډیو کې درته راکړم دغه د کار طریقه او تاسو په دې طریقه کار کولی شئ نو انشاءالله ډېر خوندور کار دی ډېر باوري دی نو دلته ریچارج کې تاسو پیسې ورته جمع کولی شئ هر څه چې خیر هغه وروسته زه درته ښوم بیا انشاءالله خپل ویډیو کې دا ویډرا ده نو ډېر ښه کار دی دغه د کار طریقه ورته چې خوښه شوی امید یو ځل بیا هم وایم که تاسو $100 ورته جمع کړئ تاسو ته ورسي $3.5 تر $4 پورې اوله ورځ ګټای شئ خو اوس پر $10 ماته $1 راکړئ نو معلومه خبره ده چې پر $100 پر باندې $3.5 $3 داسې شاوخوا ورکوي نو دا خلکو به ډېر لږ یادول نه مخکې خاطر تاسو ته نه ویل اول ځل ما ورته ویل کار وکړم ما تجربه سي چې چا څومره ورکوي بیا به زه ملګرو سره شریک کړم نو دغه د کار طریقه وکړئ چې خوښ سره مېلمانه نشه وخت ولرئ او په دغه سکرین باندې تاسو ته زما واتساپ نمبر او انویټیشن کوډ ښکاري تاسو کولی شئ که ستونزې مشکلات یې واتساپ میسج درته پرېږدئ او انویټیشن کوډ له لارې اکاونټ جوړولی شئ انویټیشن کوډ غواړي بغیر له هغه اکاونټ نه جوړېږي او دا اپلیکیشن په پلی سټور او ځای کې ډاونلوډولی شئ مننه ښه وخت ولرئ